ملګرو سلامونه مې واخلئ ماجد محمد یم په ګورنمنټ ډګري کالج په تخبۍ کې د تخبۍ په ښکلاګانو په رڼاګانو کې موجود یم. هلته ملګرو سره شعرونه مې ویلو، ټاپې مو کړلې او ډېر زیات خوند کوي چې ټاپې کوي، سندرې کوي. او انشاءالله ملګرو تاسو له زه بلنه درکوم زما چې څومره د ګورنمنټ ډګري کالج تخبۍ سټوډنټان دي ملګري دي هغوی دپاره انشاءالله په ګورنمنټ ډګري کالج په تخبۍ چې کوم زموږ دا حال دی نو هلته به انشاءالله مشاعره به د پښتو ژبې د عظمت لپاره د پښتو ژبې د اهمیت خبره به کېږي. نو انشاءالله زه یو ملګري پسې ګرځم نو ډېره به ګرانه شي. وایه که نه لکه څنګه یې ښه یې تابعدار ور تابعدار درځم ښه. ملګرو داسې کار دی هلکان ناستې دي او محفل یې جوړ کړی دی، خپل ګپ شپ لګوي. ناڅاپي په دغه طرف را روان وم او دوی ډایرکټ یوه چغه کړه چې ماجد داسې کار دی ته خو ځان له ګرځې خو موږ په دې ویډیو کې نه راړې. انجینیر شه یا ډاکټر شه د خپل قام په غم ککړ شه. ملګری کتاب ټرک ول زمونږ کې دغه ورکړي. اوس د دې سبق نه موږ د څه سبق لکه ملاویږي؟ تاسو سبق وینا شو څه ټرک آرټ لکه په ټرکونو باندې خلک خرچې کوي ګلکاریان. نو دې تاسو سبق وینا شو د ما د وایه سبق دغه میلاو شي لکه ټرکونو باندې شعرونه میلاوي. دا یو پند دا مونږ ته په راغلی چې لکه مونږ که د دې په دې نه د تغبې په کنډراتو باندې یو تاریخ لیکلی شوی وی چې دا څنګه و دا څنګه نه و دا به څنګه تغبې خپل علاقه خبره کوم ته که نه چې دا خپل تغبې د علاقه دې کې راوستی وی شته پکې په پښتو کتاب کې پنجابي یو مشر راولي که نه او په اردو کتاب پښتو یو مشر ولي نه راولي. دا ولې سوال پیدا کېږي چې موږ د خپلو اتلانو نه لرې کېږو. ملګرو دا زموږ دپاره ډېره بېکار او د شرم خبره ده. موږ له په ځان باندې شرم محسوسول پکار دي چې د پښتو اتلان دا مشران دا خیرول ځان خیرول دي. ملګرو چې زمونږ خوشحال خان خټک وایي پلار نیکه مې شهیدانو ګور ته تلي، پلار نیکه مې شهیدانو کور ته تلي، دا هنر دی زمونږ آل په آلو. نو د خوشحال خان خټک پلارو نیکو او ډېر نیکو دا په خیل په دا کې جنګ وبشو هغوی زموږ د برسونو سختې ستونزې تېرې کړې دي. نو ملګرو د پښتو اتلان هېرول ځان هېرول دي. ملګري ناستې دي ملګرو ته به شعر خام ډالې کومه وایي په کور کې خان یم له کوره به خیر غواړم ښه مزدوري کوم ښه در په در خیر غواړم او پښتون بچی یم زما د ژوند قیصه داسې ده چې چېرته لوی شم نو هلته اکثر خیر غواړم. ملګري پکې شعر ویل غواړي خبره کول غواړي پس ډېر وړه هلکان نازي د هغوی سره به واړه پولینګ کوي. دا پولینګ آیا په سوالونو ګوره زه هم پوهې کوم په پولینګ طریقه باندې زه پوهې کوم د پولینګ مطلب دا ته ملګري نه کوېسچن وکړي ته د یو سوال وکړي او تا له هغه سوال جواب نه کړي پکې پیل راځي. دا خبره ده خو چې اوس دا زما ملګری دا د پس ډېر والی دی زه د جامې شلوم یا د نقصان ورکوم دا څومره بدرنګه خبره ده. تاسو سره چې چا کړي وره تاسو سره چا پولینګ کړی د رورۍ داسې خبره ده هغه کسان به اوس تلي فارغ شوي به هغه به تابعدار ته خو زما غونډو پس ډېر هلکانو ته موسټ ویلکم وایو او انشاءالله هغوی ته ویل غواړم چې د پښتو ژبې لپاره به تاسو کار کوئ د پښتو ژبې اهمیت او دغه عظمت دا به تاسو بره کوئ. نو زما چې څومره خبرې مې دا صرف واحد په پښتو ژبه باندې چې نصاب نه پښتو ورکېږي ستاسو نوم به ورکېږي ستاسو په وسایلو باندې قبضه کېږي ستاسو وسایل ورکېږي. نو ګوره چې وسایل په مسایلو باندې استعمال کړئ خاصه پې کمه نه دي په دې کالج کې څومره وسایل دي مسایلو باندې استعمال کا او دې ملګرو کې چال ټپا شعر ورځي باید کولی شي. ویم چې یو ښکلې جنۍ خپله کړمه خو یوه غلې جنۍ خپله کړمه او د ادب ذوق یې د پالې نظر چې دا اغلې جنۍ خپله کړمه او زما د قام په درد چې نه دردېږي نو زه بیا ولې جنۍ خپله کړمه او هغه خو لاړه اوس د بل نصیب شوه
خانو زه تلي جنې خپله کړم ملګرو چاله شعر ټپه غزل وردي باید خوشحاله اوسئ ملګرو دا څلور ملګري دا مې د انجینرینګ کلاس ملګري دي نو الله پاک وایي څومره خواږه دي څومره ښه ملګري د محبت د ښار درانه ملګري چې دغه لارې د منزل ده که نه هسې بې ځایه نه شي مړه ملګري او صابر صاحب اخره کې وایي څومره په ګران و راغونډ صابره څه په اسانه شو خواره ملګري ملګرو الله پاک مو خوشحاله ساته بریالي اوسئ تل خوشحاله اوسئ